آریانا سعید بیا داسې کار وکړ چې ټول افغانان یې وشرمول. سلامونه احترامات مې قبول کړئ دوستانو. په یوه نوې تازه ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. دوستانو که زموږ چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره حتما سبسکرایب کړئ. آریانا سعید د خپل نامزد سره ګډ عکس خپور کړی او وایي د شیطان کارونه د خدای پر وړاندې نه بریالي کیږي. د هېواد مشهورې سندرغاړې له خپل نامزد سره یو ګډ عکس په خپل انسټاګرام کې خپور کړ او هغه ته یې بیرته په ټولنیزو رسنیو کې د راتګ هرکلی ویلی دی. خو له دې څخه دا نه معلومیږي چې د آریانا سعید نامزد ولې له ټولنیزو رسنیو څخه لرې و. د هغه له ټولنیزو اکاونټونو سره څه چل شوی و. په دې اړه هم آریانا سعید یو کس ته په کمنټ کې ځواب ورکړی. آریانا سعید د هغه د انسټاګرام اکاونټ هم منشن کړی دی او ورته یې لیکلی دی چې انسټاګرام، فیسبوک او واتساپ ته دې بیرته په خیر راغلی. خو له دې عکس خپرولو سره بیا آریانا سعید یو اوږد کیپشن هم لیکلی دی. هغه لیکي د شیطان کارونه د خدای پر وړاندې نه بریالي کیږي. هیڅوک نشي کولی چې د خدای له لورې درکړل شوي نعمتونه له تا واخلي. خپلو دښمنانو ته تل دا دعا وکړه چې خدای ورته د لومړي کتار څوکۍ په نصیب ستا خوشحاله سوکاله هوسا ژوند وویني. یو شمېر کسانو له آریانا سعید نه دا پوښتنه هم کړې ده چې ولې سعید ټولنیزې رسنۍ پرېښې وې. آریانا سعید یو کس ته د هغې د پوښتنې په ځواب کې لیکلی دي چې سعید ټولنیزې رسنۍ نه دي پرېښي، خو دا دویم ځل دی چې د هغه اکاونټونه هیک شوي او یو بل چا په لاس کې اخیستي وو. خو سعید په دې توانېدلی چې خپل اکاونټونه بیرته ترلاسه کړي. یادولو وړ ده چې آریانا سعید په ټولنیزو رسنیو کې ډېر مینهوال لري او د هغه عکسونه ډېر خوښوي. دوستانو دا و زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او که مو لا هم زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل درسره حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت. الله مو مل شه.